د لوړو زده کړو وزارت او افغان پوسټ دولتي شرکت ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت کې په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب یاده هوکړه د محصلینو د اسنادو د تای مراحل کولو په برخه کې مهمه وبلله. دغه سلسله د تفاهم چې مخ ته وړل کیږي، خاصتا دا ملاحظه ده چې زموږ ځوانانو ته، زموږ اساتذو ته، هر څوک چې د لوړو زده کړو وزارت سره ارتباط لري، چارې پرې تړلي، هغو ته اساني راسي. نو موږ د دوی د دغه همکارۍ نه چې زموږ سره په دا روان جریان کې مخ ته وړې ده منندوی یو، او موږ به نور کوشش هم دا کوو چې د دې نه علاوه زموږ د وزارت مربوط منصوبین که محصل دی که استاد دی چې کوم اساني زموږ په توان کې د اسلامي امارت په توان کې هغه به انشاءالله دوی ته وړاندې کوو او د دوی په خدمت کې به یو. دغه راز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د لاسته راوړنو او د افغان پوسټ د تاریخچې په اړه معلومات ورکړل. په افغانستان کې د پوسټ تاریخي برخه که سړی ګوري او موږ د عنعنوي پوسټ نه راوځو او یو معاصر او منظم پوسټ ته راځو د امیر شیر علي خان په دور کې په 1249 هجري شمسي کې چې پوسټ یو منظم حیثیت ورک او د هغې نه پس تدریجي ترقی کیږي. افغانستان په لږ وخت کې یعنی په 1400 او وم کال کې غالبا دا د جهانی پوسټ اتحادیه عضویت اخلي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب وویل چې یاده هوکړه د اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو د محصلینو د اسنادو په تای مراحل کولو کې خورا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي. اوس به که د ولایاتو څخه یو کس غواړي چې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ لاسته راوړي، هلته به د افغان پوسټ نمایندګۍ ته ورځي او هغه به یې ځینې تسلیموي، تر وزارت پورې به راځي، په وزارت کې به یې طی مراحل کېږي دا جریان، او په ډېر لږ وخت کې به بیرته په همهغه ولایت کې په هغې نمایندګۍ کې یا که حتی آینده کې انشاءالله خدمات داسې شوله چې که په ولسوالۍ په سطحه باندې افغان پوسټ هغه خپل نمایندګۍ ولري او زمینه سازي ورته وسي، هلته به د محصل لاس ته هغه خپل اسناد په لاس ورځي. وروسته د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین او د افغان پوسټ دولتي شرکت لوی رئیس مولوي رحمت الله مکی ترمنځ هوکړلیک لاسلیک شو او پر دوه اړخیزو همکاریو یې ټینګار وکړ.